د اوروج خبرندوی ادارې څخه د نن ورځې لنډ خبرونو ته ښه راغلاست. په نشهیي توکو روږدي کسان وروسته تر یو کال درملنې د اروزګان، هلمند، کندهار، دایکنډي ولایتونو او کلات د سیمو بیرته خپلو کورنیو ته ولېږدول سول. په 4000 بستریز کم کې 352 تنه په نشهیي توکو روږ کسان چې له یو کال مودې د درملنې وروسته روغتیا موندلې خپلو ولایتونو ته ولېږدول سول. د احصایې او اطلاعاتو ملي ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د روان کال په قوس میاشت کې د افغانستان صادرات 1.5 میلیونه ډالرو ته رسیدلي دي. په دغه میاشت کې د هیواد د وارداتو ارزښت هم 291 میلیونه ډالرو ته رسیږي. دغه شمیرې د تیر کال د قوس میاشت په پرتله د هیواد په صادراتو کې 12.5 میلیونه ډالر زیاتوالی ښیي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي قماندان ځایناستی جواد رفیعي ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې 11690 تنه افغان کډوال له ایرانه ایستلي او له ملک پولې افغانستان ته ستانه کړي دي. هغه کډوال چې له بیلابیلو لارو هیواد ته راستانه سوي د مسؤلو کمیټو لخوا ورسره ښه چلند او لازم خدمات وړاندې سوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس او ویان منصور احمد حمزه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې دغه وزارت له 18 میلیونو ډیر کتابونه د هیواد ښوونځیو ته ویشلي دي. یو شمیر ترکي پانګوالو د ریاست الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې ویلي چې دې ته تیار دي چې د کانونو استخراج، د تولیدي کارخونو جوړولو، د کرنې، انرژي، ټکنالوژي او یو شمیر نورو برخو کې پانګونه وکړي. د هرات ولایت د سرې میاشتې ادارې د پیښو مدیریت د زندهجان ولسوالۍ پر 1500 کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش اعلان وکړ. د په داسې حال کې ده چې د زر زلزله ځپلو کورنیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي کڅوړو د ویش بهیر په پام کې نیول سوی دی. مننه چې تر دې مهاله زموږ سره مل وئ.